مطلب چې بیا لاړې او ډاکټر ته لاړې نو درته پته ولګي چې را زه بدل شوم. جی ها دغه الک دغه وایي څه مخکې چې نه یم خو اوس دی الک سوی دی. څنګه الک سوی دی؟ مخکې څنګه چې نه وه او اوس څه پته ولګېده چې اوس هلک دی. نو مکمل معلومات دغه هلک له خولې نه راسره واورئ. دوستانو دغه ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. یقینا ډېره جالبه ویډیو تا ته څه تکلیف و؟ نجلۍ نه 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 جی ما ته تکلیف نه و. راځئ دغه ویډیو ها جی اوس څنګه دي تا له ټسټونه وکړل؟ زما په مخ به ویښته راخته نو هغې علاج به مونږ کول نو بس هغې د وجې بس بیا خبره مخکې لاړه. صحیح ده. مطلب چې بیا لاړې او ډاکټر ته لاړې نو درته پته ولګي چې را زه بدل شوم. جی ها جی څه تکلیف درته و که نه صرف دا ویښته در باندې راخته؟ نه جی ما ته هېڅ تکلیف نه و. ښه دا راته ووایه چې سبق مبق ته مخکې دی وي د سکول یا د مدرسې؟ او جی اوس هم میټریک دغه کو ریزلټ هم پرون راووتو د خیره. ښه نو هغه ډي ام سي به دې زه یم چې د زینب په نوم راغلي. او جی زینب په نوم راغلی. د زینب په نوم راغلی. او د سکول د مدرسې سبق او جی د قرآن دغه مې کړی دی تر ناظره مې کړې ده. هغه د بناتو په مدرسه کې کوله؟ او جی هغه مرګري هغه جنکې هغه هر څه پاتې شو؟ او بس پاتې شو را. هغې خبر دی چې د زینب نه زین الله جوړ شو؟ او خبر به په منټ باندې شیر شوي دي خبر شوي وي. ښه ملاقات شوې د هغې نه پس ورسره دغه جنکو سره بیا که نه؟ نه نه دی شوی لا. ښه او دا ویښته چې هغه سینګو بس همغه شانتې دي؟ نه دا زما غټ ما بل ورځ کټ کړي دي. ښه مطلب رو اوس هغه خپله چهره هم چې کمدنو د هلکانو په دغه کې راولي. او جی ښه دا راته ووایه چې خوشحاله یې که خفه د زړه خبره راته وکړه. دغه ډېره زیاته خوشحاله مې ښه ډېره زیاته. اوس په ډېر خوشحاله ډېره نه ځکه چې تا ته به لږ دې خبرو کې هم تکلیف وي په مزه مزه به ستا دغه ورو ورو چینج کېږي. خو مطلب مې دا دی چې هغه ژوند دې م تېر کړه د جنکوالۍ اوس د هلکانو دې زندګۍ ته رالې دا 4 ورځې درته څه پته ولګېده چېرې دا ژوند خو دی که هغه ژوند خو؟ زما خو د بچپن نه همدغه خواهی و چې زه بهر ګرځم او دا کوم او هغه کوم. خو چې پهلنۍ ورځ باندې لږ راته څه فیل کېده اوس راته هېڅ هم نه دغه کېږي. بس اوس ورو ورو به عادت کېږو او ورو ورو به دغه کېږو انشاءالله. ستا د والد صاحب څه کار کوي؟ دا جی امام دی. علم یې کړی دی امام دی جومات مسجد کې دی. او جی ستا د والد صاحب سره د کار روزګار نور څوک و؟ نه جی نه بس یو ورکوټی ورور مې دی. او جی تاسو څو وروڼه خویندې؟ یو ورور مې دی یو خور مې ده اوس یو زوی. یو ته وي. مطلب که د پلار سره د کار روزګار څوک نو؟ نه جی نه. اوس ته څه خیال دی چې د پلار سره به کار روزګار کې؟ او زما خو همدغه خیال دی خو پلار وایي چې نه زه به تا مدرسه کې کښېنم او علم به د باندې کوم جي. او جی مطلب ته دا وی دی پلار ته چې زه ستا ملاتړ جوړېږم خو هغه وایي چې نه. او جی قدرمنو تاسو دا خبرې واورېدې د زین الله بهي چې هغه کوشش کوي او خواهش یې دا دی چې یاره زه د دې پلار ملاتړ جوړ شم. والد